سلام علیکم ملګرو، د ایچ پی ام نیچرال اسټیټیکس نړۍ ته ښه راغلاست. نن موږ د کلسیم په اړه خبرې کوو چې زموږ د بدن د جوړښت اصلي ستون دی. کله چې موږ د هډوکو غاښونو د کلکوالي خبره کوو نو کلسیم پکې لومړی رول لري. زموږ د کلونو عملي تجربه ښیي چې کلسیم یوازې د هډوکو لپاره نه دی، بلکې ستاسو د زړه د درزا او د اعصابو له لارې د پیغامونو د لیږد لپاره هم اړین دی. که بدن کافي کلسیم ترلاسه نه کړي نو خپلې اړتیاوې له هډوکو څخه پوره کوي چې دا کار د وخت په تېرېدو سره هډوکي کمزوري کوي. ساینسي څېړنې ثابتوي چې کلسیم د وینې د نورمال کېدو او د عضلاتو د سم انقباض لپاره حیاتي دی. د یو بالغ انسان لپاره هره ورځ شاوخوا 0.000 ملي ګرامه کلسیم ته اړتیا ده. دا منرال په لاندې طبیعي خوړو کې په پریمانه کچه موندل کېږي. د شیدو محصولات لکه مستې او پنیر، د بادامو شیدې، د لمرګل تخمونه، لوبیا او شنې پاڼې لرونکي سابه لکه پالک او بروکول. که غواړئ چې په پاخه عمر کې له قوي هډوکو برخمن واوسئ او د بدن فعالیت مو سم وي، کلسیم په خپل ورځني رژیم کې شامل کړئ. زموږ د ټیم رښتینې مشورې تعقیب کړئ ترڅو سالم پاتې شئ. مننه چې تر پایه راسره وئ.